سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، نن مو درته دا ویډیو چمتو کړې چې کوم لوبغاړي د افغانستان لپاره زیاتې نړیوالې شلاوريزې لوبې ترسره کړې دي. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو هیله کوو زموږ افغان ټي وي چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې نړیوالې شلاوريزې لوبې محمد نبي ساخیل ترسره کړې دي. محمد نبي ساخیل 15 لوبې د افغانستان لپاره کړي چې په توپوهنه کې یې 1314 منډې کړي او تر ټولو لوړ سکور یې 9 اتیا دی. همدارنګه محمد نبي ساخیل په شلاوريزو لوبو کې 9 وکټې لري او 41 کیچونه یې نیولي دي. ورپسې د محمد نبي ساخیل څخه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره یې زیات میچونه لوبولي اصغر ستانکزی دی چې 16 میچونه یې لوبولي دي. ورپسې بیا محمد شهزاد 15، سمیع الله شینواري 22 او نجیب الله زدران بیا 50 او همداسې په ترتیب نورو لوبغاړو لوبې ترسره کړي دي. ملګرو، دا و زموږ ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ.